د خلیل حقانی له وژنې وروسته د اسلامي امارت غړو ته د ځوان دفاع وزیر ملا یعقوب تازه امر او لارښوونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت دفاع وزیر ملا یعقوب خپلو د ټولنیزو رسنیو له کارنو، ویاندویانو او پلویانو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي واکمني له پراخ تبلیغاتي یرغل سره مخ ده او سپارښتنه یې کړې چې باید لا ډیر کارنده شي. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی لیکلي دغه غونډه د مخکښو لیکوالانو او مشرتابه ترمنځ د همکارۍ، مهمو مشورو، نیزونو او معلوماتو ګډولو په موخه جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د مسلمانانو اندیز تنویر یو مهم کار وباله او هغوی په اندیزه برخه کې د وګړو چوپړ او د اسلامي واکمنۍ په ملاتړ لا ډیر کار ته وهڅول. نوموړي لیکلي ځینو برخوالو د ټولو ګډونوالو په استازیتوب خبرې وکړې. جوړه شوې غونډه یې ګټوره وبلله او په امنیتي او چانیزه برخه کې یې مشرتابه ته ارزښتمنې مشورې وړاندې کړې. د سوریې ولسمشر بشار اسد له هیواده تر وتلو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې په دغه هیواد کې د کیدونکو پیښو پر مهال یې هیڅکله هم د واک پرېښودو یا پناه اخیستو په تړاو اند نه و کړی. CNN د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د ډسمبر پر 14 راپور ورکړی چې له وتلو وروسته د اسد لومړنۍ څرګندونې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ټلګرام کې خپرې شوې دي. اسد ډیره کړې چې په دې ټوله موده کې یې نه د واک پرېښودو او نه د پناه اخیستو غوښتنه کړې او په خبره یې یوازینۍ لاره یې له یاغیانو سره د مبارزې دوام و. نوموړي ویلي له سوریې څخه وتل مې نه پلان شوي وو او نه هم د جګړې په وروستیو ګړیو کې وشول. زه د ډسمبر د 8 تر سهاره په دمشق کې پاتې شوم او خپله دنده مې پر مخ وړله. اسد ډیره کړې چې حمیمیم هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته په ډاګه شوه چې امنیتي ځواکونه د جګړې له لیکو په شا شوي او د پوځ وروستۍ لیکې هم پرځېدلي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.